دین رسو دویم حکم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت نا اللہ جل جلالہ دا وصیت بیان کردے پودے آیاتونو کی دا وصیت حکم بیان شے وصیت آراغا کارتا ویلے کی گی چی دا آغا دا کولو حکم شو و شریعت کی وصیت دیتا ویلے کی گی چی یو سڑے اخپل پو مال کې د صحیح سے چاله پاره حکمو کې چې زما د مرګ نه وروسته به دغه سړی ته دومره حصه میلاوي ابتدائی دور اسلام کې دا حکم الله جل جلاله را لېږلی و چې یو سړی هغه ته د مرګ آثار ظاهر شي نو هغه د خپل په جایداد کې خپل خپلوانو لپاره وصیت وکړي خو بیا کله چې د میراث آیت نازل شو او د مړی په مال کې چې د وارثانو کې د چا چا حق او څومره جوړېدو هغه د میراث په آیت کې بیان شو نو دا هغه نه وروسته دا آیت او د دې آیت حکم چې دی دا منسوخ شو اوس په دې باندې عمل نشته دا اوس په چا لازمه نه ده چې هغه چې دی نو خپل د وارثانو لپاره وصیت وکړي هغه یو سړی هغه وارثانو نه علاوه چې د هغوی قرآن کریم حصې مقرر کړ دی او بیان کړ دی د هغه نه علاوه خپل د میراثیانو کې چا لپاره خپل خپلوانو کې چا لپاره وصیت خپل د مال نه کوي نو کولی شي گنجایش شته خو په یو تهایي کې به کوي دی نه پورته به نه ځي هر چا لپاره چې کوي څومره کسانو نه چې کوي یو تهایي کې دننه دننه به اوسېږي دی نه بره نه شي تللی گنجایش شته کولی شي خو لازمه په چا نه ده حکم د دې چې دی نو هغه منسوخ شوی دی بیا الله جل جلاله د وصیت اوریدونکو ته دا نصیحت کوي چې واورید نو هغه کې به بدلون نه کوي د خو وصیت وودی خو به مړ شي لاړ به شي خو دا چا چې اورېدل دی هغوی ته الله جل جلاله دا حکم کوي چې هغه به په دې کې څه قسمه بدلون نه کوي که څه قسمه بدلون یې وکړو نو د ځان ګناهګار د باندې د هغې ګناه راغله البته هغه سړی په ګناه کې نه راځي چې هغه چا چې وصیت کړ دی د ده په وصیت کې داسې خامیانې وي چې وروستو په میراثیانو کې د هغه نه جنګ جوړېدو یا د چا لپاره چې دی نو کم ویلي و چا لپاره زیات ویلي څه قسمه فساد و هغه ولګېد هغه فساد یې سمولو دپاره د ده هغه وصیت یې بدل کړو صحیح طریقې سره یې پېښ کړو نو ده د صلح او د روغې لپاره دا کار کړ دی نو الله فرمایي فلا اسم علیه په ده باندې څه ګناه نشته نو الله جل جلاله د مال تقسیم حکم ورکړو چې دا هم د شریعت ښودلې طریقې باندې تقسیموئ نو بیا به په معاشره کې چې نو فساد نه جوړېږي جنګ جګړه به نه جوړېږي آپس کې نو مسلمانان به د دې خبرو نه فارغ وي کافرو ته او د دوی په ریاست کې به امن نو الله تبارک وتعالی فرمایي